کتاب کې راځي یو کتاب دا مقدمه د ابن خلدون ډېر پرمختللی کتاب په 1800 په شلو ژبو ترجمه سوی د ټول خلک د دنیا څه خلک د ټول کار دنیا د کتاب کې راوړي دي وایي نظامونه دنیا کې درې قسمه نظام چلیږي درې نظام یو استبدادي نظام ده یو وضعي نظام ده یو شرعي نظام وایي دغه درې نظام استبدادي نظام دا چې په کلي کې خان ساتي یا په علاقه کې یا په قوم کې خان بس مسلې به ټولې د خان صاحب په طبیعت باندې ارزي د فیصله کېږي که د خان صاحب زړه وغوښتو هغه به کېږي چې زړه نه غوښتو هغه به نه کېږي ټولنه به د ده پر طبیعت باندې چلیږي وایي دغه ډول نظام دا نه د دنیا په خیر ده نه د آخرت په خیر استبدادي یعنې د یو چا مستقل طبیعت پر ټولنه تطبیقېږي دا نه د چا په خیر نه ده نه د دنیا خیر پکښې ده نه د آخرت یو بیا وضعي نظام وضعي نظام دا ده چې د ملک هوښیاران خلک راټول شي د ملک د چلاو دپاره یو قانون دا څه دي د اساسي قانونات چې د کې وایي د خلکو دنیوي منفعتونه محفوظ دي ولې خو د آخرت دپاره څه نشته یو بیا شرعي نظام د چې قرآن راوړی دی دې کې د ټولنې ټول حقوق محفوظ دي که د دنیا دي که د آخرت دنیا هم د هر چا د خان د غریب د سرمایهدار د مسکین د هر چا حقوق کې خوندي دي د قرآن کې او د آخرت د کامیابۍ لار ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی